هره شپه په خوب کې کوڅ څنګه غول کیږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومري نشان ووهئ. مننه. هره شپه په خوب کې کوڅ څنګه غول کیږي. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه هره شپه په خوب کې یا ما شیطان تېر باسي او هره شپه خالي کیږم، د دې نه څنګه ځان خلاص کړم، او دا مشکل ما ته تر ډېر وخته پورې شوی دی. هېڅ داسې وخت نه وي چې زه شیطان نه یم تېر ایستلی. د دې ملګري د پوښتنې جواب خو داسې دی چې کوم خلک اکثره په 9 کې یا هم په 10 نفرو کې 8 نفره شیطان تېر باسي، یعنې په 100 کې 80% داسې خلک شته چې هغه هر وخت د شیطان سره مخامخ کېږي او سحر له خوا نه یا هم د شپې په منځ کې د شیطان سره تېروتې وي. یعنې اکثره خلک داسې وي چې ډېر وخت په هفته کې دوی 3 یا 4 ځلې حتما شیطان تېر باسي او یا هم غولوي. د دې لپاره چې د دې څنګه علاج وشي، دا 2 علته لري. لومړی، کله چې تاسو څملی نو تاسو هر ټیم په ځان باندې هغه صورتونه یا هغه آیاتونه وایي کوم چې تاسو ته مولوي صاحب ویلي وي. دوهم، هیڅ کله چې تاسو په خوب کې ویده کېدئ دغه کار مه کوئ. یعنې د خوب لیدل نه مخکې چې تاسو کله خوب کوئ یا ویده کېږئ، تاسو هیڅ کله هم غلط فلم مه ګورئ. یعنې که هغه عیاش وي یا سکسي وي یا هم که هر رقم ته وي چې تاسو د شهوت مرحله رازیاتوي، نو تاسو د ویده کېدو نه مخکې هیڅ کله مه ګورئ، ځکه دې سره انسان کمزوری کېږي او د کمزورتیا علت یې دا دی چې بیا هر سحر تاسو له شیطان سره مخامخ کېږي او تاسو شیطان غولوي. یعنې د دې او اصلي تر ټولو غلط لامل څه دی؟ د تاسو هغه خلک چې ډېر شیطان تېر باسي علت یې دا دی چې دوی د شهوت له نظره ډېر کمزوري وي. کوم خلک چې د شهوت له نظره ډېر کمزوري وي هغه اکثره د شیطان ښکار ګرځېږي. خو د دې نه څنګه ځان خلاص کړو؟ کولی شئ هر سحر 2 خرما یا 3 خرما په شیدو کې واچوئ او دا په نهار یې وخورئ. تر 1 میاشتې پورې دغه کار وکړئ تر څو ستاسو بدني شهوت راپوره شي او شیطان څخه لرې وتښتېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.